زه سړی قیمتي خبره وکم چې په روجه کې دا کوم روجه چې موږ سره ده دا چې لږ ساعت کې روانه ده په دې کې خلک په درې قسم دي د ځان سره اهمه خبره یاد ساتي. یو هغه سړی دی ظالم لنفسه د خپل ځان سره سجل کړی دی ظلم کړی د دې غریب الله دې موږ د دې حالاتو نه ساتي. د دې غریب خېټې صرف روجه نیولې وه معدې روجه نیولې وه د دې غوږونو روجه نه ونیولې د سندرو نه او د حرامو د غیبتونو نه د خولې روجه نه ونیولې د شونډو او جبې روجه نه ونیولې د حرامو نه د لاسونو روجه نه ونیولې د خپو روجه نه ونیولې ټوله روجه ته په خوبونو کې تېره کړې ده. صرف خوبونه مازدیګر ته نږدې راپاڅي یاره دې کال د روجې ګرمي ډېره ده کم ټیم کې دا خبره وکړي ماښام کې چې بانک ته کله یو څو منټه پاتې چې کله بانک ته یو څو منټه پاتې نو دې دا خبره وکړي وایي دې کال چې دی نه روجه هغه اوږده ده او روجه هغه ګرمه ده د الله سبحانه وتعالی نه یره پکار ده. ښه دا هغه کسان دي چې دوی ځان سره ظلم کړی چې تا به ورته تراوو ووي یو کله وایي زه بیمار یم او کله وایي دا مولا اوږد لمونځ کوي ښه چې درسونه به درته ووایي دغه زموږ د خوب ټیم دی ماسپښین به څوک درس ته کښېني مازدیګر به څوک درس ته کښېني د شپې به ملګرو سره ګپ شپ پالتو کته ځه بره ځه په دې کې وخت تېر کړی. نو دا خلک دي چې د دوی باره کې په حدیث کې راځي غوږو ته کېدی. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی رسول الله وسلم وایي رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. رسول الله وایي داسې روژتیان هم شتي چې د هغوی په قسمت د قیامت په ورځ چې د هغوی په قسمت به رسي هغه صرف به دا رسي چې دوی په دنیا کې ځان اسې وږی کړی دی او ځان یې اسې تږی کړی. ورب قائم حظه من قيامه السحر. او داسې خلک هم شتي چې د شپې ولاړي بندګي کوي اوږد اوږد مونځ کوي په قیام اللیل کې ولاړي رسول الله وایي په قسمت صرف دغه ستړیوالی دا رسېدلی دی او دا شپې چې رون کړي د دغه په قسمت رسېدلی ثواب نشته. نو داسې خلک هم شتي او انشاءالله زما د خپل رب نه د امید دی چې موږ کې به داسې نه وي والله دې موږ ساتي چې دا روژه تېره شوه هغو ځان اسې ستړی کړو اسې د خپلې معدې خالي وساتلی او اسې ځان تږی کړو اسې ځان وږی کړو. ښه دویم قسم خلک هغه دي چې هغو ته مقتصد ویل کېږي. مقتصد هغه دی چې یعنې ګناهونو نه ځان بچ ساتلی دی ګناهونو نه ځان بچ ساتلی دی او بندگی د الله سبحانه وتعالی کړې ده خو دومره ځان نه دی ستړی کړی. دا خلک هم د کامیابۍ په یو درجه دي. او دریم قسم خلک او تاسو ته څه پته چې دغه دریم قسم خلک څوک دي سابق بالخیرات. هغه سړی چې هغه منډې والي د نیکیانو طرف ته هغه سړی چې هغه د کومې ورځې نه چې د رمضان شروع شوی دی او دا قرآن د هغه په لاس کې دی او د هغه په لاس کې دی د کومې ورځې نه چې رمضان شروع شوی دی او د هغه په خوله باندې د الله نوم دی او تسبیح او ذکر او حمد او ثنا او دغه دی د کومې ورځې نه چې رمضان شروع شوی دی هغه په تراوو او په قیام اللیل او په دعاګانو او په جوماتونو کې دی او د کومې ورځې نه چې رمضان شروع شوی دی هغه صدقې او زکاتونه او خوراکونه او روژماتې خلکو له ورکوي د کومې ورځې نه چې رمضان شروع شوی دی د هغه لاسونه په دعاګانو نه ستړي کېږي دغه دعاګانې غواړي او الله ته جړاګانې کوي او زاریانې او منتونه کوي. دا هغه خلک دي چې سابق بالخیرات دوی ته ویل کېږي نیکیانو ته یې منډې والي ګټلې ده او څه په نمونو یې ګټلې